السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ وي، شپې ورځې د ژوند زندګي وخت صحت مو هم ښه وي. او زموږ ټیکنیکل شهید پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو. ملګرو، تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته بهترینه ویډیو چمتو کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو زموږ بیا د فیسبوک په باره کې په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته یوه ډېره زبردسته طریقه درښیو د ویډیو ډاونلوډ کولو له فیسبوک څخه. په نننۍ ویډیو کې ملګرو موږ تاسو ته یوه داسې ښایسته طریقه درښیو چې څنګه تاسو کولی شئ هر ډول ویډیوګانې ستاسو د خوښې ویډیوګانې مثال ستاسو کومه ویډیو خوښه چې له فیسبوک څخه یې راډاونلوډ کړئ، یا څنګه کولی شئ راډاونلوډ یې کړئ. نو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته ډېره یوه ساده، یوه ښایسته او ډېره زبردسته طریقه درښیو. نو په همدې طریقه بیا تاسو کولی شئ خپله د خوښې ویډیوګانې ډېره په چټکۍ سره او په ساده ډول تاسو راډاونلوډ کړئ. نو مخکې له هغه چې موږ ویډیو شروع کړو، ستاسو ټولو خوږو ملګرو څخه زه هیله کوم که څوک زموږ یوټیوب چینل ته نوی راغلي وئ، زموږ یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ نوره مهمې خوندورې ویډیوګانې تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. نو راځئ ملګرو، زه اوس د ویډیو دلته زه ویډیوګانې ګورم چې مثال زموږ سره کومې ویډیوګانې شته که نه د فیسبوک په صفحانې. خو زه دلته د فیسبوک یو ریفریش کومه چې دلته تازه معلومات پرې راشي، کیدای شي ویډیوګانې هم دلته پیدا شي. زه دلته بیا ګورم چې زموږ سره کوم ویډیوګانې دلته چا اپلوډ کړي دي که نه. خو دلته مې شک نه کېږي، نه لیدل کېږي، خو موږ راځو ډایرکټ ویډیوګانو ته هم تلای شو. دلته فیسبوک خپله یوه کوم اپشن چې په نوي ورژن کې اضافه شوي دي چې پاکه خاص ویډیوګانې دي، موږ دلته د ټي وي نشان تاسو وینئ، په دا نه کلیک کړو. زه په دا نه کلیک کړم او دلته به بیا زموږ سره ویډیوګانې وي. نو تاسو چې هر ډول ویډیو غواړئ ملګرو تاسو یې ډاونلوډ کولی شئ. دا یوه ډېره زبردسته طریقه ده. تاسو ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. نو مثال دلته دا زموږ سره یوه ویډیو ده ملګرو، تاسو دلته د وینئ. که تاسو اوس غواړئ چې مثال دا ویډیو تاسو ډاونلوډ کړئ، هر ډول ویډیو چې مثال زه غواړم چې دا ویډیو ډاونلوډ کړم، تاسو به د درې ټکي نشان دلته په کټ کلیک وکړئ. هر کله مو چې درې ټکي نشان کلیک کړ، نو دلته به تاسو ته یوه صفحه راخلاصه شي. دلته به تاسو د صفحه کې لاندې راشئ، دلته به د کپي لینک نه کلیک کړئ، د لینک پې کپي کړئ. هر کله مو چې لینک کپي کړئ، ستاسو کار دلته نور خلاص شي، فیسبوک څخه به بهر شئ. نو تاسو اوس یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ چې هغه اپلیکیشن به تاسو له پلی سټور څخه راډاونلوډ کوئ. تاسو به لوډ شئ پلی سټور ته، او پلی سټور کې به ولیکئ ویډیو ډاونلوډر، همدغه شان اپلیکیشن به تاسو ته راواړوي، دا به راډاونلوډ کړئ. که هر کله تاسو له پلی سټور څخه نشئ ډاونلوډ کولی، ما به تاسو ته بیا د همدغه ویډیو په ډسکریپشن کې لینک اچولی وي، او په هغه لینک باندې به کلیک وکړئ او تاسو به ډایرکټ پلی سټور ته به ځئ او اپلیکیشن به راډاونلوډ کړئ. او هر کله مو چې اپلیکیشن راډاونلوډ کړو او په فیسبوک کې مې لینک کپي کړه، نو بیا به تاسو په اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. هر کله مو چې اپلیکیشن کلیک کړ، تاسو به لاندې د فیسبوک وینئ د ټسک بار، دې ته به لوډ شئ او په دا به کلیک کړئ. هر کله مو چې په فیسبوک کلیک وکړئ دلته په اپلیکیشن کې، بیا به تاسو دلته به د سرچ کې کوم لینک مو چې کپي کړی وي به دلته واچوئ، پیسټ یې کړئ. نو زه لینک دلته پیسټ کوم چې کوم لینک ما هلته د ویډیو لینک کپي کړی و. بیا به تاسو به د پیسټ ان ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. اوس بس تاسو ډاونلوډینګ روان چې کومه ویډیو لینک چې د یا لینک په ذریعه ستاسو ویډیو را پیدا کوي او دلته بیا ډاونلوډیږي. اوس عملیه په جریان کې پینډینګ کې، نو تاسو دلته وینئ ملګرو هغه کوم لینک چې و هغه یې را پیدا کړه، اول په پینډینګ کې و، یا لینک ته یا ویډیو پیدا کوله او ویډیو پیدا کړه او ډایرکټ اتومیټک ډاونلوډینګ به روان شو، ویډیو ډاونلوډ کېږي. نو په همدې طریقه ملګرو تاسو کولی شئ هر ډول ویډیو چې وي، مثال ستاسو د خوښې ویډیو، تاسو کومه ویډیو غواړئ فیسبوک کې تاسو ته راشي، دا مې ډاونلوډ وای، نو په هماغه طریقه فقط هلته به درې ټکي نشان نه کلیک کړئ او لینک کپي کوئ او لینک بیا دلته په همدغه اپلیکیشن کې اچوئ او ډاونلوډ کولی شئ په اسانۍ سره. نو خدای دې وکړي ملګرو چې ویډیو مې خوښ شوي، که خوښ شوي مې لایک یې هم کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. او که چا بیا تاسو ته وایم که چا زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، حتما یې درسره سبسکرایب کړئ. د خدای په امان، ښه وخت.